کابل کې له شپږیزې وروسته د کرکټ دویم ستره تجارتي لیګ روان دی چې د ملي لوبډلې ګڼ لوبغاړي هم پکې لوبیږي. د کابل غوره لیګ په نوم دا سیالي چې د خصوصي سکتور لخوا تنظیم شوي د 5 لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي چې د جولای میاشتې په 24 اپریل او د اگست تر 2 نیټې به دوام وکړي. د دې لیګ جوړونکي وایي له کرکټ بورډ سره د دې لوبو د ترسره کولو لپاره یې 10 کلنه هوکړه کړې او راتلونکي کې به د لیګ په لوبډلو کې هم زیاتوالی راشي. دغه ځوانان دي چې ان شاء الله پاینده کې به د افغانستان غټ لیولونو ته راځي، 19 کلنو لوبې به لوبوي، انډر 19 او ملي ټیم او ایمرجنګ ټیمونو ته به راځي. نو KPL یو بهترین فرصت دی د دوی لپاره ترڅو د هغه ملي ټیم لوبغاړو سره د ډریسنګ روم شیر کې دغه نه تجربه ترلاسه کړي. د سره یو بل ځان دویم لوبغاړي د ایوبي په وینا په دې لیګ کې لوبغاړي د استعداد او پوره تجربې له مخې ټاکل شوي، خو دا هم نه ردوي چې یو شمېر لوبغاړي لوبډلو ته د ملګرتیا او خپلوۍ په اساس راغلي دي. هیڅوک هم دا نه غواړي چې خپل ټیم خراب جوړ کړي. حتماً یو څو خپل دوستان خپل ملګري به هر وخت هر هغه کې اخیستل کیږي، خو مهم 11 سایډ وي. 11 سایډ هر څوک کوشش کوي چې د ټیم د ضرورت په کتو لوبغاړي خوښ کړي. کابل کرکټ لیګ کې د نندارچیانو شمیر هم د پام وړ دی او د هیواد له ګڼو سیمو خلک راځي ترڅو لوبي او لوبغاړي له نږدې وګوري. دوی وايي کرکټ بورډ د دا ډول سیالیو شمیر زیات کړي. راځو ولا ځکه اوس لوب نسته موږ راغلي یو، ځکه ماسپښین ته موږ انتظار کوو تر هغه وخته پورې ترڅو هغه لوبه موږ ګورو او دا لوبه مو او کرکټ خوند واخلو. د کرکټ بورډ نه هم زموږ هیله ده چې دغه شانتي نورې سیالۍ هم برابرې کړي ترڅو د افغانستان د کرکټ د لا پیاوړتیا سبب وګرځي. عرفات چې د خوست ولایت اوسیدونکی دی د ملي لوبغاړي شهزاد محمدي مینې دې ته اړ کړی چې کابل ته راشي او د هغه سیالۍ له نږدې وګوري. موږ د خوست ولایت نه راغلي یو، د شهزاد مینوال یو. بس شهزاد چې دی نن یې ښه سینچري وواله، د دې دپاره راغلي یو. بس انشاءالله نورې ښې لوبې ورته واړو. د لیګ د رسنیو د برخې مسؤل وایي دا ډول لیګونه د کورني کرکټ غښتلتیا، لوبغاړو ته اقتصادي پیاوړتیا او راتلونکو سیالیو ته د لوبغاړو د ښه چمتووالي په موخه ترسره کیږي چې د هیواد کرکټ په وده کې رغنده رول لوبوي. زړه پورې لوبې دي، ګڼ شمېر مینوال نندارې ته راځي چې هدف ترې د کورني کرکټ غښتلتیا، لوبغاړو ته اقتصادي پیاوړتیا او په ضمن کې راتلونکو سیالیو ته د لوبغاړو ښه چمتوالی دی. په دې لیګ کې د ملي لوبډلې، 19 کلنو، الف لوبډلې او د کورني کرکټ لوبغاړو ګډون کړي چې هر ورځ پکې 2 سیالۍ ترسره کیږي. یا د سیالۍ د یو کورني خصوصي تلویزیون لخوا په ژوندۍ بڼه خپریږي.